ما سینه چې دا زنانه دي سکارو کې وی نیا مې اعتکاف ته ناسته وه وی چې رووتله د اختر په ورځ نو شل بړستنې پکې سړلې وي شل بړستنې پکې بیا سړلې وي شاید دا پوز په اسې ورکړی و حقیقت په نو خو خیر یو سبق ته بیلو شو اسې نه چې زنانه کښېنې دنده پکې بیا بړستنې سړي لکه اعتکاف وي چې رووته شل بړستنې پکې سړلې چې د اعتکاف نه رووته نو اعتکاف د الله په در کې کېناسته دي او د مخلوق در پرېښوده دي ښه دې کې به عبادت کوي دې کې به الله ته متوجه کېږي ته معتکف د الله در ته راغلی وای انت مولانا لا مولانا لا الله ته مې مولای بل مولا مې نشته دا مې در دی بل در مې نشته یو ټیم به د الله رحمت په جوش کې راشي بل په یو مسله ځان پوه کوي پخواني مشران پې نه یې پوه اعتکاف ته چې کېږي نو خبرې په اشارو شروع کې دي وایي ګنې په اعتکاف کې دا خبرې کول چېرته ګناه ده او په اعتکاف کې دا چپ ناسته دي ته عبادت ښکاري دا ګورې بیا ټیک نه دي چې د سړي دا عقیده چې چپ ناسته عبادت دی نه 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 چپ ناسته په اعتکاف کې عبادت نه دی خبرې به نه کوي خدا عقیده بم نه ساتي چې چپ زه ناست یم دا چپ ناسته چې دا عبادت دی نه 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 دا عبادت نه دی ښه مالی دي په اشارو به اکثر خبرې کولې دي په اشارو واړه به مسجد ته رادد نه شوي یاره څوک چیله شوی دی داسې به وي څوک چیله شوی د معتکف ته به داسې نیغ کاته چې دا معتکف پر ووت هغه به اکثر چوپړی په ځان ور اچولی او دا مخ به یې بلکل پټ کړی و نو د دې خبرو په شریعت کې هېڅ ثبوت نشته ښه کولاو ځان له کښېنه اعتکاف کې د مسجد د حدودو نه بار ته مه وځه دا ځان له ځای خو موږ ځکه وایو چې سړی په عبادت کې په توجه باندې ځان له آرام کوي نو کو ځان ته یو پرده وتړي دی به اوده کېږي دی به ډوډۍ خوري دا مسجد اوس د کور دی نو دی به دا چیر ډوډۍ خوب آرام به ټول په مسجد کې کوي نو دغه قسمه څه پابندۍ چې دي هغه په اعتکاف کې نشته دی یا زنانۍ اعتکاف ته ناسي څه اهم ضروري کار دی د کور او په دې اعتکاف ځای کې دننه کېږي نو کولی شي ښه لکه څه ضروري کار دی خو چې د اعتکاف د ځای نه پسې بار ته نه راوځي نو دننه د اعتکاف په ځای کې دا ضروري کار کولی شي او دوه او درې تنم په یو ځای کې کېناستلی شي او په مسجد کې نښه او لس تنم په یو ځای کې کېناستلی دا ټول مسجد چې دی دا معتکف دی دا د اعتکاف ځای دی دا ټول مسجد چې دی دا معتکف دی د جمعات ټول حدود د دین صرف بغیر د ضرورت نه به بهر ته نه وځي ما من شیء احب الی الله من شاب الطائب نبی علیہ السلام فرمائی رب العالمین وائی په ټوله دنیا کې ما ته خوښ څیز د ځوان سړي توبه ده د ځوان سړي توبه مې ډېره خوښه ده د ځوان سړي توبه مې ډېره خوښه ده ای ځوانانو ستاسو د توبو انتظار دی انتظار ځوانانو خدای ته وګورئ ځوانانو خفه کېږو در باندې دا موبایل یې پرېږدوئ ځوانانو دا پرېږدوئ دا د دنیا او آخر خرابوي ځوانانو بې حیایي پیدا کوي بې حیایي ستاسو د توبې انتظار کیږي انتظار و الله ته زما په توبه خوشحاله زه ځوان یم الله سره د ځوانۍ نه ما نن تا ته توبه ویستله یا الله میری توبه الله زما توبه ده الله زما توبه ده استغفر الله و اتوب الیه الله زه توبه وباسم الله تا سره روغه کوم په ځوانۍ کې روغه کوم الله په ځوانۍ کې روغه کوم چې دا ځواني به ستا خلاف نه استعمالو رمضان د جوړېدو میاشت ښه ځوانانو تراو ختمونه ګورئ اعتکافونه سی کوئ تلاوت سی کوئ د خلکو سره ښېګړې سی کوئ مړه خو چې څه ښېګړه ده له مخې له درځي د سار نه شروع کوئ د ماښامه پورې مزدوري کوئ مزدوري دا پیسې نیموئ ماښام ته 3 میسه غریبانانو له ورکوئ ماښام ته 3 میسه غریبانانو له ورکوئ رمضان المبارک یوازې د خوراک څښاک د دې نوم نه دی ښه چې ته خوراک نه کوې څښاک نه کوې ډېر خلک په فیسبوک روژه ماتیږي که نه ماتیږي ماتیږي موږ تا ته داسې نه وایو چې روژه به دوباره نیسي خو د روژې هغه ټول برکت پې ختمیږي په دې کې شک نشته شک ته به ټوله ورځ موبایل ګورې بل به ټوله ورځ د قرآن تلاوت کوي ستا او د ده روژه برابر ته دا تپوس کوي مانه څنګه چې په موبایل روژه ماتیږي که نه ته په روژه کې موبایل ګوري ولې تا دا ضمیر نه ملامته کوي چې دا زه څه ګورم
ما د کم رب د وجې نه روژه نیولې ده هغه روژه مې ده چې الله وی بدله به یې زه ورکوم. زه فرشتو ته وایي د دې روژې بدله به زه ورکوم. دومره لوی عبادت هغې کې لا ته دا تپوس هم کوې. د الله د رضا دپاره صحیح روژې ونیسو. الله دې موږ له د صحیح عبادت توفیق راکړي. الله دې موږ له د صحیح روژو توفیق راکړي. دا اعمال یوازې په روژه کې نه، په غیر رمضان کې هم کوئ، خو په دې روژه کې دا توبه لږ اسانه شوي. د سړي روژه یې که نه روغه یې ډېره زر کېږي، دې ګناهونو نه سړی ډېر راګرځي. د دې ځوانو نه هم لږه پیدا والی، د کونډو یتیمانانو کورونه وګورئ، لرګي نشته، غر ته ورشه لرګي ورله راوړه. اوړه نشته دی، لاړ شه اوړه وله واله، په دې اوږه یې وله راوړه، په وره کې یې وله وغورځوه.